بسم الله الرحمن الرحیم. نن د مسخیل ضلع د ټیکهدارانو یو میټینګ وسو د مولوي لطیف صاحب په صدارت کې. دغه میټینګ مختلفې فیصلې وکولې. دغه میټینګ خپل یونین تشکیل کوي. د پوره یونین تشکیلولو دپاره 21 تاریخ 21 اګست میټینګ ایښی دی. فلحال یې و ما ته د صدارت ذمواري په غاړه رااچولې ده. زه د ټولو ټیکهدارانو پر دغه اعتماد باندې د دوی شکریه ادا کوم چې پر ما یې کوم اعتماد کړی دی. یو وار بیا و دوی ته کور ودانۍ وایم او د ځان دپاره له لویه خدای څخه دعا غواړم چې یا الله ما ته د دوی پر اعتماد باندې د پوره وترېدلو توفیق راکړي. غلطي او منفي سوچونه له دماغو وباسي او خدای پاک موږ اتفاق او اتحاد سره برقراره وساتي. دغه میټینګ کې فیصله سوې ده چې د مسخیل چې کومې محکمې دي هغه محکمې د مسخیل له ټیکهدارانو سره ښه برتاو نه کوي، ښه سلوک نه کوي. له دا محکمو له اکسیانانو او له ذموارانو سره به خبرې کړي چې ټنډر به دوی د بي پیپرا رولز عین مطابق کوي. دوی به خپلې منمانیانې نه پکې کوي. دوی د بي پیپرا رولز مطابق کال ډیپازټ له 2% څخه تر 50% پورې هغه هم د کار پر پیچیدګي او د کار پر لاګت باندې انحصار کوي، جبکې دوی د 1 کروڑ کار هم 4% 5% کال ډیپازټ ایږدي. موږ ټولو اکسیانانو ته د دغه ویډیو پیغام او د دغه میټینګ په توسط سره پیغام ورکوو چې دوی به تر 1 کروڑ روپۍ پورې تر 2% والا کال ډیپازټ نه ږدي. رولز به نه وایلیټ کوي. چالان به د خپلې مرضۍ نه ږدي. چالان به کم سے کم ږدي، ځکه چې پخوا به دوی موږ ته ټول ټیکهدارانو ته پرنټډ بیډ فارم ورکولی، جبکې اوس هر څوک له بي پیپرا څخه راباسي د دوی هغه د کاغذ خرڅه هم لا نه کیږي. بیا دوی د څه شي کال ډیپازټ له مړه د چالان له مړه څخه اخلي. نو دا چالان به دوی کم سے کم ږدي. او بل د ټیکهدارانو ته به د احترام په نظر ګوري. ټیکهدار د خپل فرم مالک دی. ټیکهدار د ده مزدور نه دی، د ده نوکر نه دی. ټیکهدار ته به یقینا دوی کرسیانې به ورته ږدي. د ټیکهدارانو ته به احترام کوي. ټیکهدارانو ته به په هغه ورځ د چای انتظام کوي. دا نه به نه راخي چې بس ټیکهدار دی راغلی دی زما خوښه ده غرنګه بیا کوم. د ټیکهدارانو په مابین کې د بدنظمۍ اچولو دوی منظم کوشش کوي. داسې کوشش باید چې دوی نه وکړي. موږ د رولز مطابق د هرې خبرې پابند یو، لیکن د رولز پابندي له اکسیانانو څخه هم غواړو. له دې څخه علاوه زموږ اکسیانان دا کوشش کوي چې کرایټیریا داسې کښېږدي چې د مسخیل ټیکهدار په هغه کې په دا ټنډر کې نیسي ځای. دوی له خپله ځانه سره له ژوبه، له کوټې، له پښینه، له لورلایي، له بلې خوا یې ټیکهداران له د ځان د مرضۍ راوستلي وي. دوی کوشش کوي چې کار هغو ته اواډ کړي. په دغه شي دپاره شرایط ایښي وي. دغه شرایط باید چې دوی نه کښېږدي. د رولز مطابق دا د ټیکهدار په مخ کې هډلز دي چې دوی ږدي. باید چې ټیکهداران سره دوی امتیازي سلوک نه وکړي. د مسخیل ګوره انجینرینګ کونسل موږ ته چې کوم لایسنس جاري کوي د C6 کیټګري تر 2.5 کروڑ روپۍ پورې ټیکهدار کار اخیستی سي، جبکې دلته د C5 پر هغه باندې موږ د 1 کروڑ روپۍ کار نسو اخیستلی. دوی دا نه شرایط ایښي وي. د دا شرایطو بالکل خلاف یو. دا شرایط باید چې دوی نه کښېږدي. د نن ورځې په میټینګ کې چې کومو خلکو شرکت کړی وي، ملک عمران، عبدالله مغدوزی، خیال محمد، سردار خبیر، علانور، خدای نور، صالحدین، ملک احسان الله، سردار اشرف بیلخیل، صدام، حاجی فاضل، ملک عبدالصمد، حنیف خان، انجینیر سردار شهبازي سوټ، زه په خپله خلیل، حاجی ابراهیم، مختیار، مولوي عبداللطیف صاحب، رحمت الله شموزی، دغو خلکو په دغه اجلاس کې صدارت کړی دی. موږ د دروګ او د کینګرۍ و ټیکهدارانو ته هم دعوت ورکړی وي. هغه له بده مرغه نه راورسېدل. په دغه وجه په دغه میټینګ کې فیصله سوې ده چې پر 21 اګست باندې به دوباره یو میټینګ کېږي چې په هغه کې به پوره کابینه تشکیلیږي او دا کابینه به له صوبایي یونین سره افیلیشن بیا کېږي. موږ یو وارې بیا
ودایک سینان ته دا پیغام ورکوو چې باید چې زموږ له ټیکهدارانو سره امتیازي سلوک نه وکړي، ورنه موږ به مجبوره یو پر راست اقدام کولو باندې. موږ د ودې داسې اقداماتو ته نه مجبوره کوي، موږ د دغه پیغام په ذریعه باندې دوی ته پیغام ورکوو. زه یو وارې بیا د دغو ټیکهدارانو کور ودانۍ وایم چې پر ما باندې اعتماد کړی دی. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ، ډېره مننه.